لومړی امریه جملې وپېژنو چې امریه جملې څه دي. Imperative sentences are the sentences which express commands or requests. امریه جملې په انګلیسي ژبه کې هغه جملو ته وایي چې په هغه کې خواهش یا امر شوی وي، غوښتنه یا امر شوی وي. په امریه جملو کې موږ د جملې سبجیکټ یا فاعل نه لیکو او جمله د فعل څخه شروع کیږي، ځکه موږ پوهیږو چې موږ د چا څخه خواهش یا په چا باندې امر کوو. نو په دې خاطر موږ د جملې سبجیکټ ډیلیټوو یا لرې کوو. مثلا bring me a glass of water، ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه. ګوره د bring یا د فعل څخه شروع شوی دی، دلته he she it احمد یا کوم سبجیکټ یادونه نه دی شوی. bring فعل دی، نو د فعل څخه شروع شوی دی، ځکه موږ پوهیږو چې زه وایم ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه، پوهیږو چې مخاطب کس څوک دی، یا زه چاته وایم زما مخې ته څوک ولاړ دی، زه چاته وایم چې اوبه راوړه. نو په دې خاطر د هغه د نوم یادونه نه کوو، په دې خاطر موږ سبجیکټ نه لیکو. نو bring me a glass of water، ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه، دا یو امر دی. او که چیرې موږ خواهش وکړو یا ریکوست وکړو، پلیز ورسره یادوو. bring me a glass of water please، هیله کوم یو ګیلاس اوبه راوړه. نو دلته بیا خواهش یا هیله سو. که چیرې یو پلار خپل پر ماشوم باندې په غوسه یا غضب باندې ووایي brush your teeth، خپل غاښونه برس کړه، نو دا یو امر سو. که چیرې ووایي brush your teeth please، لطفاً خپل غاښونه برس کړه، نو دا یو خواهش سو. نو دا جملې چې امر یا غوښتنه بیانوي، دا جملو ته په انګلیسي ژبه کې imperative sentences یا امریه جملې وایي. د امریه جملو منفي حالت په don't سره شروع کیږي. مثلا don't bring me a glass of water، ما ته اوبه مه راوړه. don't brush your teeth، خپل غاښونه مه مینځه. همدارنګه don't tell me lie، ما ته درواغ مه وایه. نو د امریه جملې منفي حالت په don't سره شروع کیږي. don't speak English، don't open the door، دا د امریه جملو منفي حالت دی. ویډیو لایک او شیر کول مو هیر نشي. مننه کوم چې تر دې دمه را سره مل واست. تر یو نوی درس خدای پاک مو مل او ملګری شه. See you then.